السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید لرم چې ښه به نن د سره داسې یو اصلاحي ویډیو شیر کوم چې یار کوشش وکړو چې دا ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ. ما له به دومره خبرې راځي نه، خو بهرحال یو ملګري راته راسنډ وایي چې یار په دې باندې له خپلو خیالاتو څه اظهار لږې خبرې وکړه. بهرحال کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره لازمي وګورئ. ستاسو د ښه کمنټس په انتظار به یم. زما په دې سیټ باندې به تاسو ته ښکاري چې دا یو والد صاحب، یو پلار د خپل بچو دپاره، د خپل کور والا دپاره او څومره محنت کوي، څومره خواري کوي، څومره ځان کړی دا، څومره یو پیټ یې چوتی دی که نه، داسې که موږ واخلو په مسافرۍ کې چې یاره څومره کړاو کوي، نو چې یاره یو پلار د خپل بچو دپاره څومره محنت مزدوري کوي، بیا که موږ وګورو چې یاره د بچي هر خواهش پوره کوي، کوشش کوي چې یاره زما د بچی زما نه خفه نه شي. نور داسې سارمانونه د دې بچو که نه، نو اکثر چې خپل پلار ته ووایي یاره زما دا څیز پکار دی، دا څیز که نه، نو هغه سره که پیسې وي او که نه خو د خپل بچي هغه ارمان غواړي چې یاره هغه زه پوره کړم. نو باید بیا چې زیات تر پکې داسې اولاد، داسې بچي وي چې یاره هغه د خپل پلار نافرماني کوي، یعنې د ده څه خبره نه مني، او دا هغه د دغې د دومره محنت او د دې خبرو باوجود یاره بیا دا بچی چې دی د خپل پلار خبره نه مني. نو دغه بچي ته زه وایم چې یاره دا داسې نه یم چې یاره دا چې د چا پلار دی د هغه بچي ته یم، هسې خپلو کې درته وایم چې یاره یو پلار د خپل بچي دپاره څومره محنت کوي. دا خو د بچي نه بیا یېري چې یاره زه کله ورکوټ یم که نه، ما سره د پلار څومره سختې تېرې کړي، زه به کله ناجوړه شوم، کله څه وغیره وغیره، ژوند دي هر څه پکې راځي. او بیا پکې ډېر داسې وي چې یاره د پلار خبره نه مني، پلار له جوابونه ورکوي، کله څه کوي کله څه کوي. نو باید چې یاره موږ د خپل پلار محنت، د خپل پلار کړاو ته سوچ وکړو چې یاره زما سره په تېر وخت کې د څومره سختې تېرې کړلي، څومره کړاوونه یې کړلي. نو دا به تاسو ته هله احساس وشي کله چې یو سړی په خپله پلار جوړ شي که نه، په خپلې بچي وشي، بیا ورته پته ولګي چې یاره دا زه د خپل بچو سره څومره مینه کوم، داسې به زما پلار ومو. او چې اصل کې هغه کسانو ته وایم چې د څوک د پلار خبره نه مني، د پلار نافرماني کوي، نو دا ویډیو خاص د هغو دپاره ده. داسې نه یم چې یاره ټول خلک نافرماني کوي، کمتر کس چې هغه داسې چې یاره پلار له جواب ورکوي، اکثر د پلار نه جدای. یا نو هغه بچی چې کله بیا واده وکړي، زیاتره داسې ما ولیدل یا موږ وینو چې واده وکړي بیا د ښځې په کشمکش او د ښځې په خبرو په چال وال کې خپل پلار هېر کړي، خپله مور هېره کړي. نو کوشش دا وکړو چې یاره خپل پلار ته نه خفه نه شي، خپله مور، ځکه چې یو پلار د خپل بچي دپاره څومره محنت کوي، څومره کړاو کوي، نو دا چاته پته نشته. دا هغه چاته پته وي کله چې دی په خپله باندې پلار جوړ شي، خپله باندې بچي وشي، ښځه وشي، کور وشي، د تعالی پته ولګي چې یاره زما پلار زما سره څومره محنت کوو، څومره کړاو کوو. نو د خپل پلار چې دی هره خبره منل پکار دي، ځکه چې پلار یو لویه هستي ده. ته چې څومره رالوی شوی نو د الله نه پس د دغې پلار په وسیله باندې، دغه پلار په ارمانونو، دغه پلار په محنت باندې، نو چې د خپل پلار خبره موږ ټول ومنو، د هر مشر، یوازې دا نه چې یاره صرف د پلار، نو د هر مشر چې که هغه به زموږ د ښه دپاره کوي، د ښه دپاره به موږ ته خبره کوي چې یاره دا موږ ومنو. نو کوشش وکړو چې دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. خوښه هم شوه نو په دې په انتظار به یم چې یاره ویډیو مو خوښه شوه که نه شوه. نو ښه کمنټس هم راکړئ چې ستاسو کمنټس به هم زه وګورم چې یاره کمنټس څه دي. ستاسو ډېره زیاته مننه. نو ملګري اکثر ویډیوګانې ډېرې زیاتې رالېږي چې یاره په دې څه ووایه، په دې څه ووایه، خو هره ویډیو کې کوشش زه دا کوم چې یاره یو اصلاحي غوندې پیغام یې پکې، ښه پیغام یې پکې، دغې باوجود زه لګیم. نو دا یو ملګري را سینډ کړو، دا 15 سیکنډ خو بهرحال ما یو ځای کړی و چې لکه دا یو پلار د خپل بچي دپاره څومره محنت کوي که نه، دا لګیا دی، څومره بورې چوتی، څومره وزن په خپله ملا باندې ږدي د خپل بچي دپاره او د یو ټیم روټۍ دپاره. نو الله دې په موږ تاسو ټولو باندې خپل رحم وکړي، وایه امین. او الله دې موږ د هر مصیبت او د هر چې کوم بلا وي د هغې نه په امان کړي. اوس دا وایرس دا کومه مسله چې راغلې ده، دا لانجه چې ده، نو الله دې وکړي چې د دې نه موږ ټول الله تعالی په امان کړي، دا وبا ده دې الله ختمه کړي. او ټول چې غریبانان دي د دوی دې الله مل شي، الله دې د دوی مددګار شي. او هر غریب ته زه یم چې الله دې ولې داسې وس ورکړي چې یاره دی د چا محتاج نه شي. نو ټول وایه امین. دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ، ستاسو ښه کمنټس به غواړم.